الله الله په هغې مینه باندې، الله الله په هغه محبت باندې، په هغه حقیقي محبت باندې. تاسو ته زه یو مثال درکوم. د یو چا په خولو کې شیریني نسته او دی چیغې وهي چې زما خوله خوږه ده، دا سړی به دروغجن ځان خلکو ته معرفي کوي او به رښتونی ځان ورته معرفي کوي؟ او که چیرې په خوله کې شیریني وله، که بیا دی ووایي چې زما خوله خوږه ده، خلک به څه باور کوي؟ رښتونی. هغوی په عمل کې ثابته کړې وه چې حقیقي مینه او محبت له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړو. الله دې موږ او تاسو ټول حقیقي محبت کوونکي له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حساب جوړ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ده مینه ولیدله، د ده محبت یې ولیدل او له ده یې جدایي نه غوښتله، زړه یې صبر نه کول چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا سم. د ده دغه مینې، د ده دغه محبت اصلي ټکي ته راځمه، د ده دغه مینې او دغه محبت په موږ او تاسو باندې څومره د الله رب العالمین د رحمت دروازې راخلاصې کړلې. دا ځای مه هېروئ. په موږ او تاسو یې څومره د رحمت دروازې راخلاصې کړلې د ده د مینې او محبت. نبي علیه الصلاة والسلام په حرم مکي کې ودرېدل او غږ یې وکړل: ای قریشو! څه یې وویل؟ ای قریشو! ثوبان رضی الله عنه لما نه میراث وړي او زه له ده نه میراث وړم، او د ما د فامیل غړی ده. څه یې ورته ویل؟ د څه شي غړی مې ده؟ د اهل بیتو نه ده. پلارو کاکا یې لاړه. بل وخت کې نبي علیه السلام هجرت وکړل مدینې منورې ته. ثوبان رضی الله عنهم ورسره ملګری دی. ثوبان رضی الله عنهم مدینې ته ورسره لاړل. هغه حقیقي محبت کوونکی و. اوس هغه اصلي محبت اوس شروع کېږي چې د څومره حقیقي مینه وه. دی هم لاړل مدینې منورې ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هجرت یې وکړ. کله چې هجرت وکړ، یو ورځ مدینې حرم نبوي ته ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ویني. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي: ای ثوبانه، ولې دا مخ داسې زیړ ده؟ ولې دا کیفیت داسې پریشان او بدل ده؟ مریض یې؟ ثوبان رضی الله عنه ورته وایي: یا رسول الله، هیڅ ولاکه را باندې سوي، جنګ جوړ یم، خو یو شی مې ډېر ویروي. څه ورته وایي؟ یو شی مې ډېر ویروي. مریض نه یم، ای د الله پیغمبره، جوړ وروغ یم. نبي علیه السلام د ده شکل ته وکتل چې د ده دا کیفیت ډېر تغییر کړی و. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي: ثوبانه وایه څه شی دی؟ څه پېښه ده؟ کوم څه دې چې هغه دې ویروي؟ ویا رسول الله، د تا مینه او محبت لاړ سم کور ته، یوه لحظه مینه هېرېږي. د کمې لحظې دپاره چې دې ونه وینم پریشانه سم. په ورځ د قیامت خو به ته په اعلی جنتونو کې یې، په ورځ د قیامت به ته په هغه لوړو جنتونو کې یې. د موږ اول پته نشته چې جنت ته لاړ شو که لاړ نه شو. که بیا لاړ شو موږ به په هغه عادي امتیانو کې یو. نو ای د الله پیغمبره، موږ زه دلته له اولاد سره ناست یم، د تا مینه راولاړه چې منډه راواخلم چې یار دې وګورم. له ښځې سره ناست یم، له فامیل له غړو سره ناست یم، مینه دې رایاده شي، مینه دې راولاړه شي، منډه راواخلم تا ته ځان راورسوم. مسجد نبوي ته درته راسم، سترګې مې در باندې ولګېږي، سترګې مې یخې شي. سترګې مې څه شي شي؟ سترګې مې یخې شي، زړه مې مطمئن شي. نو که په ورځ د قیامت ته په لوړو جنتونو کې وي او زه د عادي امتیانو جنتونو کې وم، نو هلته به زه څنګه صبر کوم؟ ای د الله پیغمبر، ای د الله پیغمبر، هلته به ته په اعلی جنتونو کې یې. زه په کور کې ناست یم،
که ډوډۍ خورم که بیده کېږم که له ښځې سره ناست یم که له اولادو سره ناست یم د تا مینه رایاده سي او ډایرکټ راوځم چې حرم مدني ته راسم او سترګې مې در باندې ولګېږي او دیدار دې وکړم که بیا په مسجد نبوي کې نه یا رسول الله د کور مخې ته درسم دروازې ته دې ناست یم او انتظار کوم چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سترګې ورباندې ولګېږي. همداسې و ثوبان رضی الله عنه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې پیدا نه کړل، چېرته به انتظار کول؟ د دروازې مخې ته به ورته ناست و د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتظار به کول. دا کیسه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېده هېڅ یې مې ورته نه ویل ثوبان رضی الله عنه، هېڅ یې مې ورته نه ویل. یوه لحظه تېره و جبرائیل علیه السلام راغی. جبرائیل علیه السلام چې راغی د پنځمې سپارې دا آیات نازل سوره یې وکړه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هغه کسان چې نیک عمله وي، نیکوکاره خلق وي، په دین عمل کوونکي خلق وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت او په سنت او عمل کوونکي خلق وي، هغه به په ورځ قیامت له چا سره ملګري وي؟ له انبیاء وسره. دوم له چا سره؟ له صدیقین وسره. دریم له چا سره؟ له شهدا وسره. څلورم له چا سره؟ له صالحین وسره. الله 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 اکبر. اوله درجه خو د چا ده؟ د انبیاء. دومه درجه د چا ده؟ د صدیقینو. دریمه درجه د چا ده؟ شهدا. څلورمه د چا ده؟ د صالحین. کله چې دا آیات جبرائیل علیه السلام راوړل، نبی علیه الصلاة والسلام ثوبان رضی الله عنه خبر ای ثوبانه دغه څلورو ډلو سره به یې په ورځ قیامت هغه څوک چې هغوی په پوره معنا په دین عمل کوي، ما په ټولو طریقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو سنتو باندې عمل کوي. صالحان هغه څوک دي چې په فرائض او واجبات او سنن او مستحبات باندې هم عمل کوي. په فرائض او واجبات او سنن او مستحبات هم عمل کوي. دا ډله د صالحین ده. یعنی د دین یو حکم تم دی په سپکه سترګه باندې لګوي، یعنی د دین یو حکم حتی د مستحبات لا هم ترې نه پاتې نه عمل ور باندې کړی. الله اکبر. نن داسې وخت راغلی ده په هغو سنتو باندې چې هغه سنت مؤکد دي او ډېر بهترین سنت دي چې چاته ووایې الله اکبر. دا خو څه کوي چې په هغو سنتو عمل وکړي، بلکې چې لا ته د هغو سنتو دعوت ورته کوې، تا ته یو قسم په بل قسم د پسخن په سترګه باندې ګوري. دنیا چیرته ورسېده؟ دنیا دا د دې غټ مثال ده. دنیا چیرته لاړه او ته لا په کوم څه کې لګیا یې. زه کله کله دې ورونو ته وایم ګوره له دې دا یوه عجیبه قصه وه او په دې کې مو څه ترلاسه کړل. راځي موږ او تاسې ټول ځانونه د نورو مسلمانانو لپاره سبب ځانونه د مصدر د خدمت جوړ، نورو خلقو ته مو یو څه خیر ورسېږي، نورو خلقو ته مو داسې یو څه فایده ورسېږي چې هم الله رانه خوشحاله وي او هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام رانه خوشحاله وي.